السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو داسې اپلیکیشن پیژنو چې د دې اپلیکیشن په تھرو تاسو کولی شئ چې تاسو د موبایل سکرین بند وي، تاسو د ویډیو ریکارډینګ وکړئ. د دې طریقه درښودل زموږ دا مقصد نه دی چې دا تاسو غلطه استعمال کړئ، بلکې تاسو ته پته ولګېږي چې تاسو نه په بند سکرین د موبایل په بند سکرین باندې هم ویډیو ریکارډینګ کولی شي. نو دا طریقه حتما در سره زده کړئ. ویډیو ته راهیره وګورئ. که چیرته مو دا ویډیو خوښه شوه، ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. دوستانو، دا یو اپلیکیشن دی. د دې لینک به تاسو ته که چیرته په یوټیوب کې ګورئ، په ډسکرپشن کې ملاو شي. کله دا ویډیو د فیسبوک نه ګورئ، نو تاسو ته د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه د ویډیو په اخر کې در زده کوم. ورځو د دې اپلیکیشن کار ته چې دا څنګه کار کوي، څنګه موږ تاسو په دې باندې په بند سکرین باندې په موبایل کې ریکارډینګ کولی شو. ګورئ، د دې اپلیکیشن په تھرو کله چې دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، د دې ان کولو سره په دغه طریقې سره تاسو ته راځي. دلته کې به لاندې تاسو ته اکسپټ اپشن درکړي. دلته کې دا کم ترمز کنډیشن چې کم دی دا تاسو کتلی شئ. هغې وروسته په اکسپټ باندې کلیک وکړئ. اکسپټ باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې که چیرته تاسو نوره سیټینګ درکړي، هغه به ټول اکسپټ کړئ. هغې وروسته دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکوي. په دې بټن باندې چې تاسو کلیک وکړئ، بیا تاسو موبایل چې کوم ځای ته لاړ شئ، یا ستاسو موبایل لاک وي، بیا به هم ستاسو د ویډیو ریکارډینګ چې کوم دی سټارټ وي. ستاسو په موبایل کې دغه شان بټن زیات شي. دلته کې به تاسو ته ښکاري دا بټن دی. د دې بټن زیاتېدلو وروسته تاسو دوستانو چې کوم دی د دې بټن وهلو سره ستاسو ویډیو ریکارډینګ به سټارټ کیږي. ستاسو کیمرې ویډیو ریکارډینګ چې دی هغه به سټارټ وي. او کله چې دا بټن تاسو د دې ویډیو ریکارډینګ بندول غواړئ، دلته کې به تاسو سره یو بټن وي، لکه اوس دلته کې زه کلیک پې کوم. دوستانو، په دې ایکون باندې کلیک کوم. په دې باندې مې چې کله کلیک وکړو، زموږ ریکارډینګ چې کوم دی ګورئ دلته کې موږ تاسو نه یو سیټینګ بل هم غواړي. تاسو نه به هم حتما دغه شان غواړي. نو دلته کې چې تاسو راشئ، دلته کې به همغه ایپ وګورئ. د هغه ایپ وروسته دلته کې الاو ډسپلی اور ادر ایپس اپشن درکوي. دا به تاسو آن کړئ، بیرته به راشئ. بس ستاسو دا سیټینګ وګورئ. دلته کې الاو باندې کلیک وکړئ. ستاسو دوستانو دا کم سیټینګ چې و په دې ایپ کې دا وشو. اوس دلته کې په دې ایکون باندې کلیک کوو. نو دوستانو، کله چې د ایکون باندې تاسو کلیک کوئ، نو دوستانو په ایکون کلیک کولو سره به ستاسو د ویډیو ریکارډینګ چې کوم دی سټارټ وي. خو پته به نه لګېږي چې تاسو په کیمرې په موبایل کې په کیمرې ویډیو ریکارډینګ سټارټ کړی هم دی. اوس دلته کې که ستاسو موبایل لاک هم وي، بیا به هم ستاسو ریکارډینګ سټارټ وي. د بندولو لپاره دلته کې نوټیفیکیشن کې د ویډیو بینګ ریکارډینګ کم نوټیفیکیشن چې دی د بیک ګراوند باندې چې کلیک وکړئ، نو ستاسو د ویډیو ریکارډینګ به سټارټ شي، هغه به بند شي. زموږ ویډیو بندولو دا طریقه وه. زموږ ویډیو سټارټ وه، خو اوس بند شوه. بیا د دې ویډیو کتلو لپاره بیا هغه سکرین راښکته کړئ. دلته کې به ستاسو هغه ویډیو ایښودی وي. دا تاسو ډیلیټ کوه هم شئ، شیر کوه هم شئ. نو په دې طریقې سره یو د دې اپلیکیشن دا کار دی. که چیرته غواړئ ستاسو د موبایل سکرین لاک وي یا بند وي، بیا هم تاسو د دې موبایل د دې اپلیکیشن په تھرو د ویډیو ریکارډینګ کولی شئ. نو د دې اپلیکیشن بالکل همدا کار دی. اوس د دې ډاونلوډ کولو طریقه در زده کوم. تاسو به لاړ شئ کروم بروزر ته. په کروم بروزر کې ګوګل ته ورشئ. په ګوګل کې تاسو صرف ولیکئ APKLON. د دې سرچ کولو وروسته دوستانو دلته کې به تاسو ته دا ویب سایټ راشي. دا ویب سایټ تاسو سره ځان سره په یاد لرئ. دې ویب سایټ ته کله چې ورشئ، د دې په سرچ کې تاسو دوستانو لیکلی شئ آی ریکارډ مو چې کله ولیکلو وبخئ، په دې طریقې سره به دا اپلیکیشن راشي. دلته کې تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، یا له پلی سټور څخه ډاونلوډ کول غواړئ، په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دا اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کولی شئ او بیا په دې طریقې سره استعمالولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.